السلام علیکم. آیا تاسو غواړئ چې تاسو ته څوک په مسنجر یا واتس اپ یا انسټاګرام ټیلیګرام باندې میسج وکړي؟ هغه میسج تاسو مکمل تور باندې وګورئ او هغه ته هلته بلو ټیکس شو نشي او هغه ته بالکل پته ونه لګي چې دوی زما میسجونه کتلي دي که نه دي. نو ویډیو تر اخره پورې ضرور ګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه د هر چا میسجونه پټ کتلی شئ. نو ویډیو شروع کوو، خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو ښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وګورئ د دغه سیټینګ کول لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن انسټالوئ. ډېر زیات کمې ام بي والا اپلیکیشن دی، ستاسو نه به زیات ام بي هم نه ضایع کوي. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي، په فیسبوک کې په کمنټ کې تاسو ته هم لینک میلاو شي، د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو انسټال کړئ بیا به څه وکړئ، سمبل لا به تاسو اوپن کړئ او کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ نو په دې کې به تاسو ته لږ دې له به تاسو پرمیشن ورکړئ. تاسو ته ښکاري ګو اټ باندې به کلیک واخلئ، د اپلیکیشن ته تاسو پرمیشن ورکړئ، بیا به په لیټس ډو اټ باندې کلیک واخلئ. مخکې تاسو ته ښکاري دلته یو بټن به تاسو ته شو شي، هغه بټن به تاسو آن کړئ. دا چې کوم بټن ده چې دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې پرمیشن واخلي او تاسو په موبایل کې کار شروع کړي. نو ډېر زیاته اسانه طریقه یې ده. په دې کې تاسو ته ښکاري دلته پکې تاسو ته لیکلی دی واتساپ، فیسبوک، ټیلیګرام، داسې که زه تاسو ته نور وښیم انسټاګرام یا وایبر پلس مسنجر، دا ټول څیزونه به تاسو ته دلته شو کېږي. نو که تاسو ته په دې آل سوشل میډیا پلیټفارمز باندې میسیجز راځي، تاسو ته ښکاري دغه میسیجونه چې ما ته کوم روان دي ټول دلته شو کوي. نو که زه مطلب کله چې تاسو ډایرکټلی تاسو ته په واتساپ باندې میسیج راشي او هغه میسیج تاسو وګورئ هغه دلته بلو ټیکس شو کي. که تاسو په خپل موبایل کې دغه بلو ټیکس سیټینګ اپ کړئ نو بیا چې مطلب تاسو د چا میسیجونه ګورئ او تاسو چاته میسیجونه کوئ نو مکمل طور باندې به د واتساپ نه هغه ټول بلو ټیکس اپ شي، نو بیا به تاسو ته ټول سیستم ګډوډ شي. خو که په دې اپلیکیشن کې تاسو دننه د هر چا میسیجونه ګورئ هغه ته به بلو ټیکس نه شو کېږي. تاسو د دې لپاره بل هیڅ سیټینګ مه کوئ، صرف دا اپلیکیشن تاسو اوپن کوئ او په دې کې دننه تاسو هغه میسیجونه ریډ کوئ، هغه به کې ګورئ او هیڅ چا ته پته نه لګي. تاسو د مسنجر هم کتلی شئ، د واتساپ هغه هم کتلی شئ، دلته تاسو ته ښکاري ټیلیګرام، انسټاګرام، هغه ټول میسیجونه تاسو دلته په مکمل طور باندې کتلی شئ او هغه به تاسو ډایرکټلی په واتساپ کې نه ګورئ. یعنې که تاسو ته په واتساپ باندې میسیج راغی تاسو واتساپ ته اوپن کوئ، تاسو به دا اپلیکیشن اوپن کوئ او هغه میسیج به تاسو ګورئ کوم چې تاسو غواړئ چې هغه ته هیڅ پته ونه لګي. نو که تاسو د مسنجر د واتساپ هر څیز هغه چیک کوئ هغه ته به بالکل پته نه لګي. نو خو ملګرو امید لرم د نوي ویډیو به تاسو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.